ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. مولانا خانزیب څوک و؟ دغه 15 کلن ژوند یې راسره تاسو هم وسارئ. دا د 1980 کال لومړۍ نیټه وه. د نړۍ پاچایانو د واکمنۍ تند په ځان سوره کړې وه. د سړي خورو پاچایانو سړه نړیواله بټنیزه نښته د پښتانه چنې له راغلې او د شوروي یرغل د افغانستان پر خاوره پوره یوه میاشت شوې. د سرحد ایالت په باجوړ ناوګۍ کې د ترکاڼي افغان شیخ میر خلیل د زوی شیخ خانګل کرا یو وړوکی زیږي او پلار یې پرې نوم خانزیب ږدي. خو څوک هم نه ګڼي چې ګنې د شلمې پیړۍ دغه خانزیب نیالګی به د 21مې پیړۍ حضرت شیخ مولانا خانزیب شهید او اتل خیجي. دغه د اتلولۍ تیږه یې ورته نیکه میر خلیل بابا کې خوده او د پټۍ سپارې په تورو یې جبه روانه شوه. د خړپوسو یې شاوخوا 3 کال دی. په ټولو قبایلو کې د سورګلې تورې ټوپۍ زده کړې کفر ګڼل کیږي. خو کورنۍ یې خانزیب د ماماګانو کرا ترس نومې کلي تلیږي او په یو دولتي ښوونځی کې د زده کړو لپاره د سوتلو په ټاټ کېنوي. 4 کاله په ترس کې تیروي او وروسته د ناوګۍ د ستر ښوونځي نه زده کړې پیل کوي او تر 10مه رسي. څنګه چې د خانزیب شونډه شنه شوه همداسې د شورویانو بارودي شنو دوړو د ګرد افغانستان سربیره د ډیورنډ رادې غاړه هره خوا شنه کړې او ځمکې سور رنګ راپرېښې. د پاکستان فوزي جنرال ضیاء الحق مدرسې وکرلې. اوس د قرآن سپړنه د عربو په مرسته د امریکا په ګټه تمامیږي او د ښوونځي په کتاب کې په جیم جهاز نه په جیم جهاد ښودلی کیږي. دا 1992 دی. د دیني زده کړو لپاره اوس یوه کره مدرسه کتل تر ټولو ګران کار دی. خو خانزیب د ځان لپاره د پیښور د باړه ګیټ د مولانا عبیدالله مدرسه غوره کوي. خانزیب اوس 18 کلن دی او د دیني زده کړو یې 9مه درجه ده او 8 میلا د پیښور د مولانا حسن جان شهید امداد العلوم مدرسې ته ځي. اوس خانزیب یوازې خانزیب نه مولانا خانزیب هم دی. 20 کلن زلمی مولانا خانزیب خپل پلارني ټاټوبي ناوګۍ ته خپل واده له راځي. د دیني زده کړو سره سم ګڼ شمیر نور کتابونه هم لولي او د پښتون قام د شتون میشتځای سیاست ستونزو او تګلارې نه ځان خبروي او اوس مذهبي چغې په قامي مرۍ وخي. د پښتنو د ټولو ستونزو حل سیاسي ګڼي او د سیاست په لاره خپل مشر ورور شیخ جانزاده د بوچې ګوتې نیسي. دا 2002 کال دی. د قامي جرګې لپاره ټاکنو ته شیخ جانزاده په خپله ودرېږي او مولانا خانزیب یې په هره غونډه کې ترڅنګ ولاړ دی. د مومندو صافیان پسې 3 کاله د زیارت بابا په جومات کې بیاړې د جمعې او اخترونو لمونځونه کوي او وروسته 6 کاله د ناوګۍ په رحمانیه دارالعلوم کې زده کړیالانو ته ویړیا دیني زده کړې ورکوي. څکه هڅې هم مولانا خانزیب ګبیني ویونه په ولس ویشل خو اوس یې د ناوګۍ په بازار کې د ګبین پلورنځی پرانیست. د ناوګۍ د بازار د مشرتابه په څیر د سوداګرو ستونزې هم اوري او دغه ذمه تر 6 کلونو په خپلو اوږو وړي. د 2008 د ټاکنو په وخت د شیخ جانزاده د ملاتړ نه راونیسه د خپلو پټو کرکیله د ګبین اټۍ تر 22 کلونو د چم ملاتوب سره سره تر ټولو ستونزمن کوښښ قامي مبارزې ته لکه د کیمور د غره هسک ولاړ دی. د ماموندو کډوالۍ د ډمډولې د مدرسې ناوړې پیښه د لوی سم د بازار نړېدل په ناوګۍ د مرمیو بارانونه په مذهبي کڅوړه کې نغښتې شعارونه د جغډبلیو اعلانونه هدفي وجنې ډالري چاودنې او خپلمنځي غلیمۍ په خپلو سترګو حس کوي او دغې خاورې ته باجوړ د تاریخ په رڼا کې ډالۍ ورکوي. لا د 21مې پیړۍ په 2مه لسیزه کې وروستي 2 کاله پاتې دي او د پښتون افغان خاوره په نړیوال کلي ګډیږي. مولانا خانزیب د نړیوال سیاست نوې مخ پیژني. د قامي مبارزې په لړ کې ټولنیزې رسنۍ مثبت کارول د نن وخت غوره اوزار ګڼي او په ګرده پښتونخوا کې یوه نوې لړۍ پیل کوي. یعنی د روانې پیړۍ باچا خان کوڅه په کوڅه ګرځي او د سټډي سرکلو په نوم ځای په ځای پښتانه راغونډوي. کله د کیمور د غره یخته پښتنو ته د نړیوال جنګ خشاک باجوړ ساندې کوي نو همداسې د شاهد غرونو په سر کې د پښتنو سره د ریاست د میرنۍ مورې کړو ته ګوته نیسي. که یو اړخته د ډیورنډ په کرښه د سوداګرۍ بندې لارې جاړي نو بل اړخته پښتنو ته د خپلو وسایلو په اختیار د قلم او کتاب په مینه د جنکو په زده کړو او د مدرسې د چڼي او د پوهنتون د سټوډنټ په خپلمنځه توپیر په ختمېدو ویناوې کوي او خپل غږ په برېښنایي بڼه د نړۍ د ختیځ نه تر لویدیځه د قامي مینې سره بدرګه کوي
او همدا 2024م کال دی چې مولانا خانزیب د باجوړ په ولس ملا تړي او په لومړي وار د عوامي نېشنل ګوند نه د قامي جرګې لپاره ټاکنو ته ودرېږي. په باجوړیانو غږ کوي چې ستاسو ټولې ستونزې او کشالې سیاسي دي او د دغه حل په پارلمان کې په قامي ډډه مرۍ غږېدل تر ټولو ستر ارزښت دی. خو تر وروسته د 2024م کال د اپریل 21 راغله. د مولانا خانزیب سره ایله بیله 6 سلنه باجوړیان ولاړ دي. د باجوړ ترڅنګ د ګردو هیلمندو پښتنو مرۍ د غولولو په چاړه د بېننګه باجوړیانو په لاس غوسه شوه او اوس د باجوړ د خاورې استازیتوب ځینو کڼو بې ژبو بې حسه ړندو ته په غاړه شو. د باجوړ د ولس لپاره په نړیواله نښته کې ښکیل ریاستي پروژې پیل شوې. باجوړ د سرمایې د لوبې لپاره لوبغالی شو او د دواړه لوبډلو په منځ کې هره ورځ عام وګړي په نښه کېږي. خو د دې هر څه له کبله مولانا خانزیب هیڅکله هم زړه ماتی نه شو. پوهېږي چې ولس ته د هر څه نه وړاندې د امن ارزښت دی. د امن سپین بیرغ په لاس کې راخلي او یو وارې بیا د خپل شمکور ولس په کوڅو ورسر کېږي. د قامي امن ویونه د قرآن د منځه اخلي او د 2025م کال د جولای په 14مه د امن په خاطر د تابع شوي پاسون لپاره خلق راپاروي. پاسون ته لا 3 ورځې پاتې دي. د تیر په څیر نن بیا د کور راوځي چې د باجوړ ولس د امن په ارزښت خبر کړي. خو خبر نه وو چې د کم هیواد کاروبار په نړیوال جنګ اډانه وي هلته د امن خبره کول د ټوپک د مرمۍ نه ډیر پرهرونه جوړوي. خو نن دا ورځ ده چې مولانا خانزیب خپل د ذمې کار سرته رسوي. د امن او د پوهې غږ د وطن په هر کنډو جوړ او سمه اړوي او د باجوړ د خاره خپل کلی ناوګۍ ته سره د خپل خواخوږو ستنیږي چې ځان ته د حج لپاره ځای ونیسي. خو ساعت وروسته د رڼا ورځې په پالیسماره شپه کې د باجوړ د ټولو اعلی چارواکو تمغو پیتو ګلونو او توپونو د سترګو لاندې د یو ساتلي باجوړي پښتون د شهادت ګوته د ټوپک په ماشه بلسي او د 21مې پیړۍ لوی اتل پوهان سیاستوال عالم او ژوندی باچا خان د امن د بیرغ سوري ته د پښتونخوا د شتمنۍ په ورد پښتون افغان ولس بې حسي بالغ کوي او سرګدي. موسمي بدلون ته سینه ټپول، د مدرسې او پوهنتون ترمنځ توپیر ختمول، د قرآن سپړنه په قامي مرۍ کول، د پښتونخوا وسایل پښتنو ته ښودل، د زده کړو په لړ کې نجونې د سړو سره اوږه په اوږه بوتلل، شتمنه پښتونخوا پرزو کول، دغه ټول ګران کارونه او کوښښونه حضرت شیخ مولانا خانزیب وکړل چې پښتون افغان به سړی شي. لالیه ته مې سړی نه کړې، زه دې د ګور تر غاړې خاورې رې کړمه.